أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زمان عزت مندو د ظلم او د جبر خلاف په یو आवाज راوتی نرانو پښتنو قتل حسین اصل میں مرگی یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تمہاری عزت مندو یو شیعات ساتا ہے زاغ بیبی لا بیبی ډیر ډیر دی مبارک شه نر بچی خدای در کړو بابا جان ډیر ډیر دی د بچی شهادت مبارک شه نر بچی د خدای در کړو او دا ډیر کم پیدا کیږي الله رب کریم تاسو د هغه په میدان دا غونډ کړی ما چرته نه دی لیدلی چې دا غونډ په اجتماع کې باینه چاله دعا شوي ما چرته نه دی لیدلی چې د چا په غم باندې په هر کور کې مور او خور په جړا شي په غونډ کې بګیږي الحمدلله منګه دا وایو چې هغه په خپل ژبه باندې خپل قاتل ښودلی دی نن ما د زلدې نه د دې ځای نه صرف د ډپټي کمشنر صاحب ट्रांसफर की गई नदी से ना स्टार प्लान तब मत करे लगी कि दवा वजीर आजम तो लगी था तब हम लगी इत्तेफाक बसाते हैं इत्तेहाद बसाते हैं मज़े नदी से ना बस बता तो हर यो सड़े मोहम्मद ज़ादे द सोच और फिक्र तर्जुमान ये अगर पख्पन वीना माने तासु ने तारीख लिखा तारीख इधर अपने खुदा दामन और सलामत है नन बलास पूर्त कवे बेअत कवे कदम कबू का आग शहीद रूर निश्ता दाग द मिशन तकमील बंबगा कऊ लास्ता जरा पूर्त कवे बार कहाला और तरगी पूरी बनी जुगे दे जेला چې ترکمه پوری کپدی کی ډیپټي کمشنر دی کپدی کی ایس پی دی کپدی کی سچو دی چې هر چاله دیس چیز کې اټکړان دی ور چور شوی چې ترکمه پوری هغه مخاطب دی مونږ خو کتلو دغه په کولی کچېری کې هغه هر یو درز دلبي هغه خپل یو لفظ د خپل زړه هغه आवाज ظاهر کړ چې زه خپل بچو مستقبل غواړم زه خپل مور پلار له سکون ورکول غواړم زه د خپل علاقې جهاد کول غواړم زه هغه شی کول غواړم چې کوم د فتنو په دور کې زما مور لا زما خور لا زما ټول د پاکستان زما د کې پی کې زما د علاقې خلکو له سکون وي صرف هغه आवाज وکړه یاد ساتئ دوستانو زما د نبی قول دی افضل الجهاد من كان كلمة حق ضد سلطان جائر تكون بهترين سبيلنا الجهاد سبيلنا افضل الجهاد من كان كلمة حق ضد سلطان جائر د ټولو بهترین کلام د ظالم جابر طاهر حکمران په وړاندې کلمه د حق تیرول دي نن د ایمان تیرول ورځ ده نن به موږ د خپل شهید تپوس کوو موږ به د هغه سړي تپوس کوو چې چا ظلم نه دی کړی چا جبر نه دی کړی چا امن غوښتی چا سلامتي غوښتې ده دا ټول د امن علمبردار راجمع یې حلفا لاس پورته کړئ چې انشاءالله هغه به د دې ځای نه پاسي چې تر کومه پورې به د محمد زاده قاتل ته کړۍ دی اچولي دا به په ژبه وي دا به په گفتار وي دا به په کردار وي دا به په رفتار وي دا به په جذباتو وي دا به د هغه د حق هغه لارې د هغې منشیات روشوں کے جو یار ہیں منشیات روشوں کے جو یار ہیں سبیلنا الجهاد اے زمانہ بنو اکمنو اے زمانہ پولیس په مستقنات ڈی آئی جی او ایس پی صاحب اے وزیر اعلیٰ صاحب تو کچھ د پولیو ماشوم له کتري نه وي نو ته د هغه کور ته پوره تړلی چې چا کرونا ویکسین نه لګولې نو دکان په دکان باندې ګرځي چې کوم سره زما د کور بچي تباه کوي پایسو تباه کوي په 400 په پوډرو تباه کوي ای زما د وخت خانیداره چې ته نه غواړې ستا په حلقه کې دننه مرغۍ په خپل سمي الوتی هم نشي ستا له قانون دومره اختیار درکړی دی نن محمد زاده هغه راپاڅي
د ډیپټي کمشنر په وړاندې وینا کوي او هغه باندې چې که چېرې ما له څه ضرب راورسېده او هغه ورله دمکي هم ورکوي چې ما له څه ضرب راورسېده نو زما قاتل به ډیپټي کمشنر وي. ډیپټي کمشنره ته په ټرانسفر نه خلاصېږې، ستا بچي هم شته، ستا اولاد هم شته، د هغوی د بهتر مستقبل دپاره زما محمد زاده آواز پورته کړی و. و بیبي الله نر بچی در کړی دی، و بابا جان الله نر بچی در کړی دی. ذوالفقار باچا دا منجرګي شرمېل د نوښار محمد زاده ستا په لار باندې بیعت کوي انشاءالله. څومره نران ځوانان، څومره نران ځوانان د ایمان خاوندان چې دي امن جرګې ممبر وي، د امن او د سلامتۍ پیغام دی و، پیغام دی د صحابهو، پیغام دی د اولیاو، پیغام دی د انبیاو. الحمدلله په ورځ د قیامت باندې به الله د انبیاو سره، د صلحاو سره، د صدیقینو سره په یو صف کې پاسئ انشاءالله.